عقلمن انسان نبی کریم علیہ السلام فرمایي هغه دی من دان نفسه چې خپل ځان وپېژني. الکیس عقلمن په تاسې کې هغه ته نه وایي چې 12 صنف یې وړي، عقلمن په تاسې کې هغه ته نه وایي چې ماسټري یې کړي، عقلمن په تاسې کې هغه ته نه وایي چې دکتوري حاصل کړي، عقلمن په تاسې کې هغه ته نه وایي چې پي ایچ ډیان یې راوړي. الکیس من دان نفسه، راسه قرآن وایي حدیث وایي عقلمن په تاسې کې هغه دی چې خپل ځان یې قابو کوي، خپل ځان یې کنټرول کوي. نو الکیس من دان نفسه، هوښیار سړی په تاسې کې هغه دی چې ځان یې وپېژندي چې زما عقیده څنګه ده، زه د چا په عقیده یم. دا 83 ډلې کې چې 82 ډلې دوزخ ته ځي، خدا نه خواسته زه خو به په د خپل عقیده کې د هغو پر لارې نه یم روان. دا عبادت مې د چا پر طریقه دی، دا لمونځ چې کوم، دا زکات چې ادا کوم، دا روژه چې نیسم، دا حج چې کوم، معامله راسه معلومه که معاملات یې د چا پر طریقه رواني. درغلي کوې که نه کوې، خیانت کوې که نه کوې، درواغ وایې که نه وایې، پیسو ته خو به ایمان نه بایلې. معاشرت راسه وګورو چې همسایتوب چې شته وایي، اخلاقیت چې شته وایي، انسانیت چې شته وایي. وعمل لما بعد الموت، د مرګ څخه وروسته چې کومه زندګي را روانه ده د هغې دپاره یې څه وکړي؟ عمل